ځینې انسانان ډیر زیات عجیبه وي، ګیلې او شکایتونه له الله تعالی څخه کوي، خو تمې او امیدونه بیا له نورو خلکو څخه ساتي او وایي چې الله تعالی زما قسمت ښه نه دی پیدا کړی، یا هم زما په برخه باندې بریا او نیکمرغي نسته. په داسې حال کې چې خپلو عملونو ته به فکر نه وي کړی چې دغه ډله انسانان ګیلې له چا څخه کوي او بیا تمه او امید له چا څخه ساتي. په یاد ولرئ، که مو تمه او امید له نورو خلکو څخه وکړ، که مو توکل او تمه او امید نورو خلکو انسانانو څخه وساته، نو په دنیا او آخرت کې به له نیکمرغۍ او بریا څخه محروم اوسئ. په دنیا کې به له زړه ماتې او ناهیلۍ سره مخ یاستئ او په آخرت کې به هم له ناکامۍ سره مخ یاستئ. خو که مو تمه او امید یوازې او یوازې له خپل خالق او پروردګار څخه وکړ، یوازې مو په هغه رب باندې توکل وکړ چې زما ستاسې او د ټولو کائناتو او مخلوقاتو رب دی او خالق دی، نو بیا به په دنیا او آخرت کې نیکمرغي، بریا او سعادت زمونږ او ستاسې په برخه وي. نو له انسانانو څخه مو تمې رالنډې کړئ، خپله انساني هڅه به موږ او تاسې کوو، خو پایله او نتیجه به خپل خالق ته پرېږدو. توکل به یوازې او یوازې په خپل رب کوو، تمه او امید به یوازې او یوازې خپل رب ته ساتو. انشاءالله په دغسې حالاتو کې به بیا بریا او نیکمرغي زموږ او ستاسې په برخه وي.